اوس نننی کار زمونږ دا دی که نه دا سره کیله پرته ده صحیح ده د دې کیلې نه به مونږ چار چاپېره دغه شانتې یو کرف لاین تاو کرف لاین او بیا به د هغه کرف لاین نه چې دی که نه مونږ د کیلې 3D جوړو مطلب یو خو نیچرلی که نه نیچرل خو نو 3D مطلب کوم چې عام په دې دغه جوړېږي په کمپیوټر او په دې باندې جوړېږي صحیح ده خو لاول نمبر د دې کیلې نه به مونږ څه کوو د دې نه به چاپه وباسو نو دا چاپه ویستل چې دي که نه دا به څنګه کوو شیپس ته به ځو په شیپس کې دلته کې لاینز دي په دې لاینز کې د هر یو لاین خپل خپل نوم دی دې ته لاین وایي دې ته به ایرو لاین وایي دې ته به ډبل ایرو لاین وایي زه دې ځای دې ته ایلبو وایي که نه او دلته به ایلبو ایرو کنیکټر وغیره وغیره دې ځای کې دې ته څه وایي کرو کنیکټر صحیح شو او دې ته ویلی کېږي زموږ سره کرو ایرو دې ته ویلی کېږي زموږ سره کرو ډبل ایرو کنیکټر او دې ځای کې ویلی کېږي کرو صحیح شو او دا یو چې دی که نه دې ته ویلی کېږي فري فارم او دې ته ویلی کېږي سکرایبل صحیح شو په دې ټولو کې دا هر یو چې دی که نه خپل خپل کار کوي خو د ټولو نه لازمي شی سره کرف لاین صحیح ده دا کرف لاین به راواخلې ځان ته به دونه زوم کې چې دا کیله درته په دې سکرین پوره ښکاري به ها او لږ وټې هسې دغه وي نه یو پیر چې دې کلیک کو دې داسې بیا او بیا به داسې په مخه کلیک کوې وینې نو چې کله ته عادت شي که نه ته به بیا مطلب دا د دې نه ښه ډیزاینینګونه جوړی اوس په مونږ زو کرف لاین مې راواغستو زه به د دې په دې بارډر باندې داسې په هر ځای کې کلیک اخلم په هر ځای کې داسې به کلیک اخلم په دې خبره ستا ذهن کار کوي که نه کوي داسې به دا کلیک به زه اخلم خیر که غلطي به کې راځي که نه دا غلطي به هم په ایډیټ پوینټ باندې بیا وباسو په څه باندې نو دا غلطي دا صرف دې نه زه دا بار بار کلیک ځکه اخلم که نه چې ما ته په هغې کې بیا غلطي ډېره نه وي کمه غلطي به داسې دې ځای کې به داسې دا موړې موړې به پکې جوړې ښه دا جوړ شو داسې نه اوس په د دې موږ څه وکړو آوټلاین دا به بلیک کړو او دننه کلر به نو فیل کړو اوس په موږ ته داسې ښکاري نه اوس په دې کې موږ کار کوو مطلب دې ته ویلی کېږي فکسینګ اوس دا فکسینګ چې موږ کوو را زوم به کړو ځان ته لاول د دې سر نه شروع ولګوه ښه ښکلی زومینګ کوه چې مطلب نظر دې هم نه خرابوي ښه په طریقه باندې کې رایټ به کلیک کې ایډیټ پوینټ ته به لاړ شي که دې کې نه وي دلته کې لاړ شه یو شی دی ښه په دې کې اوس ګورئ دا رااخله او په دې کې داسې دننه کوه برابرېږي که نه برابرېږي صحیح شو دغه شانتې دا راواخله په دې باندې لږ داسې بهر ته وباسه دا بره داسې دا ما چې د کم پوینټونه اخیستي دي که نه نو دا پوینټونه ډیلیټ کېږي هم او رااخیستی کېږي هم صحیح شو دا ټولې طریقې ما ته ښوولي خو دا پوینټونه ما د مخکې نه ځکه وکړو چې ما د اساني پیدا شي دا اوس وګوره زه فکسینګ کوم لګیم که نه دا څنګه کلیک کړو که نه څه به کلیک کړو کوم ځای کې تاسو کلیک کوئ نو هغه ځای کې به پوینټ رغېږي دا اوس وګورئ یعنې اوس هغه یو پوینټ څه کوم نږدې کوم دې ته به راشي سکرول لیفټ رایټ کوه د پوینټونو نه به یې جوړې ښه هینډل یې به ونه ګډوډ کړې که نه کار به دې ځان له کړی وره هینډل سره زمونږ هېڅ کار نشته واپس خپل زوړ حال له بیا راولئ دې ځای کې اوس دا سیب چې دی دلته کې لږ ګوټې برابر کړه برابر کړه په دې خو ته پوهېږي که نه زه څه کوم پوینټونه ښکته او بره کوم صحیح شو جي په دغه ځای کې دا موړه غونده کې پکې دی اوس د دې موړو کار چې دی که نه دا به داسې کوې بیا ګوره ته په دې موړه مې کېښودو که نه په دې ځای کې به رایټ کلیک کې 8 پوینټ به بل راواخلې داسې را دننه وکړي موړه جوړه شوه که نه داسې چې کوم پوینټ نه سیوا کېږي رایټ کلیک کوه ډیلیټ کوه دا اوس دې ځای کې دا پوینټ نه دی دا به دې بره سر کېښوده غواړي او په دې به رایټ کلیک کې 8 پوینټ به ووهې او داسې به یې را دې خوږې چې په دې کې د هغې کیلې هغه ریالټي ورو ورو جوړه شي
دې کې دا یو پوینټ چې دی که نه دا ډیلیټ کا دا ما دا ډېر ښکاري نه دا پوینټ به کې هم ډېر دی نه ډیلیټ کا دا به څه وکړو لږ به برابر را برابر نه نه لازمي نه ده چې لکه دغه دي شي داسې بره کېږي دا د هینډل نه ځان لږ لږ بره کوه داسې کې نه بس دا هینډل نه دی دا به لږ داسې صحیح شو که نه یې به کې مطلب خوند نه کوي چې 8 پوینټ پښتانه وو که نه دا که زموږ نه دا یو سیوا شو که نه دا به څه کړو ډیلیټ به کړو دا مې اوس په دې له پاسه داسې کېښود برابر شو دا پوینټ به زه لږ ټیټې خوا کړم اوس زه داسې به بره دا اوس یې ښکته راکوز شوی دی اوس داسې په بره بیا ځه بس تقریبا فکسینګ کمپلیټ صحیح شو دا دې نه مونږ یو څه جوړ کړو یو لاین داسې چاپېره شو اوس دا لاندې چې کوم زموږ سره دا د چاپې دپاره دا به ډیلیټ کړو دې سره زموږ څه کار اوس که داسې کیله مونږ جوړو دې دپاره پروفیشنل ډیزاینر ضرورت دی هغه ته کې مطلب هغه دغه نشته په دې کې مطلب دا ډېر کارونه دي نو هغه ته نشي کولی ځکه دا خو به الوته کې چې کله ستا لاس ماوس وچلېږي ته بیا کې نو ستا دپاره ما څه وکړو کیله مې راواخیستله تا ته ما ټولز وښول اوس په دې کې مونږ 3D کار کوو او هغه 3D کار ته د پته چې کوم دی رایټ کلیک فارمیټ شیپ په فارمیټ شیپ کې به اوس مونږ څه وکړو سالډ کلر ته ولاړ شو په سالډ کلر کې کیلې کلر دا دی که نه دی لاین کلر به نن کو ختم شو که نه خو دا کیله خو ده خو مطلب د خرچه ته پته چې دا په زله مطلب دا خو عام سړی چې ځان به ګوتو راغی اوس په مونږ لاړ شو څه ته 3D فارمیټ او په 3D فارمیټ کې یو ټاپ ویل کېږي دې ته ټاپ وایي دې ته ټاپ وایي ټاپ او باټم د دې د شاته چې دی شا دې د باټم وایي نو ټاپ یې دا شو او دا باټم ګوره تا ته چې کوم ښکاري کیله ته د ښکاري که نه دې د دو ټاپ وایي کوم چې شاته بیک ته مونږ ته چې نه ښکاري هغې ته څه وایي باټم اوس چې ته کم کار کې په ټاپ کې که نه نو تا ته په ظاهر ښکاري خو که ته په باټم کې لګوې که نه تا ته ښکاري نه ښکاري نو د دې مطلب څه شو چې دا شاته کار کوي او مونږ له پکار دی مخې ته نو مخې ته ښکاري که نه ښکاري اوس دا ما ګوته کېښودی نه دې کې هغه ریالټي ورو روانه شو اوس زه په دې کې په لاندینۍ هایټ دا خو ویټ شو که نه ډبل والی اوس وله دا هایټ دغه که نه یعنې اوس لګیا شی جوړېږي که نه جوړېږي دغه شانتې دا ویټ توله اوس وکې هغه دې جوړ شو که نه صحیح شو دا زموږ سره د دې ټاپ کارو دا بس دا ګوره په دې یو ویډیو کې دا ټوټل ډیفاین شو باټم چې کله ته 3D روټیشن ته لاړ شي او دا 3D روټیشن دی په دې 3D روټیشن کې یو XYZ وایي که نه نو دې ته لیفټ او رایټ وایي او دې ته اپ ډاون وایي او دې ته موږ کلاک وایز او انټي کلاک وایز یا کاونټر کلاک وایز دا اوس دې تاویږي نه لیفټ طرف ته تاو شو که نه نو دې طرف ته چې ته وګورې داسې دی که دا چې کټ شوي اوس دا زموږ سره دا کم چې موږ ته کټ ښکاري دا باټم دی اوس په دې کې دا کم تا ته جو ښکاري دا باټم دی که نه اوس که زه په باټم کې ګوتې وهم نو دغه باټم کې به ګوتې والی کېږي ګوره ته اوس صحیح شو اوس دا اوس په لږ لږ په نظر راځي ښه لاندې ته اوس غټ شه یعنې دې ته ویلی کېږي فل 3D نو دې کې زموږ کار نشته ښه دې کې موږ څه کوته کاڼه خو نه راغله موږ کیله راغله صحیح شو خو پوه خو شوي که نه اوس په دا روټیشن واپس خپل جوړ حل ته بوځي چې تا د کیله په نظر راشي صحیح شو او دې ته داسې کوي نو دا زموږ سره شو اپ دا شو ډاون صحیح شو دا ډېر اهم کارونه دي وره ځان وره تیاروه دا بیا زیرو کې ښه دې ته اوس ګوره دا روټیشن دی صحیح شو نو دا روټیشن شو بعضې ټایم کې روټیشن هم په کار راځي او ته به څه کوې دا ټول به زیرو ساتي تا ته ما د روټیشن طریقه وښوله که نه دا هغه کارونه چې کوم مونږ تیار کړو دې سره زمونږ هېڅ کار نشته مونږ ځان اوس پوهېږو په خپل کولی شو که مونږ داسې روټیشن جوړو لکه دا
نو د دې سي روټیشن جوړول د لپاره هیڅ ګران کار نشته دا نه دی جی دا دې سي د جدا دي سي ګورې هغه روټیشن جوړ شو که جوړ نه شو جی نو چې دلته موږ ځان دا ایز دکو نو مطلب دا موږ په هر ځای کې دا پیدا راغلی ها کورالډرا کې که بهر څه کې دا کار خو د دې ځای کې پورو شو ټاپ باټم مې درته وموښو ډیپ تو او کلر دا شیزونه چې دي که نه دا به کوم ځای کې په کار راځي دا به بله موقع باندې که خو ډیپ والی ځان سره یاد ساته جی دا که ته داسې کې که نه ته په نظر داسې پوره نه راځي دا چې کله ته روټیشن وکړې دا داسې روټیشن وکړه لګوټې که نه او بیا لاړ شه ته دا چیک کوه سو کلر به دلته کې سور ورکړو یعنې دا ډیپ والی دی لاندې او دا جوړوالی نو دې سره زمونږ کار نشته دا په کوم ځای کې په کار راځي انشاءالله مخې ته به راشي کلر دا په منځ کې یو کلر پیدا کوي تور و دا تور کلر چې تا کله ورکړو که نه نو که ته اوس باټم نه دی باټم دا ته استعمال کړي که نه او دا نو بیا مطلب دې دپاره به روټیشن کې چې روټیشن وکړي نو تا ته به بیا به د دې هغه دې لږ لږ ښکاره شوي نه دا بس زیرو کوم که نه لږ لږ راغی که نه وکې ورته دا اوسې دغه باټم چې وکړي که نه نو د دې او د دې په منځ کې لاین نه راغی که رانه صحیح شو نو دا د دې کنټور دې د کنټور و انشاءالله مخې ته به په دغه کې تا ته راځي اوس هېڅ پته هم نه لګي نه دا به زیرو کړو دې به تا ته لږه پته ولګي یعنې دا خو مونږ روټیشن کړی ځکه اوس په روټیشن مونږ واپس خپل جوړ حال ته بوځو کم چې مونږ ته به ښکارېده نو په هغه کې بیا د باټم او د دې ضرورت نه راځي صحیح شو لاندې لیکلی سرفیس پته نه لګي چې څه ته وایي څه ته وایي سرفیس له پاسه کوم ځای اسمان کې سر کې په سر کې کوم ځای کې مثلا خالی ځای ته خلاغ لګي که نه سرفیس ایریا څو ته خلک وایي دې ځای کې اوس ګوره دا دلته کې سټینډرډ او سپیشل افیکټ دا دا نه ډیفاین کېږي لکه دا ځکه نه ډیفاین کېږي چې په دې کې ردو بدل نه کېږي دا تیار شو دی ته دا ورکې په دې کې ګوره ریالټي راغله رانغله یعنې تاسو ګورئ نو په دې کې به ته ځان له ګورې دې ته ویله کېږي زموږ سره وایر فریم دې ته ویله کېږي چې دا د څه نه جوړ شوی دی ته ته به هغه ښکاري کلر به نه ښکاري او دا زبردست شی دی په څه کې په کورل ډرا کې او وایر څه ته تار ته وایي که نه نو ته ته به هغه لاین ښکاري نور څه به نه ښکاري نو په دې کې بیس څه شو دا ولنې میټل دی که څه شی دی بس میټډ دی که څه شی دی نو صحیح شو دا به کې ښه دی لایټینګ ته اوس ګوره یعنې ډفرنٹ کلرز دي او ډیزاینینګونه دي ځان له به کې ګوره دا به کې بالکل هغه زړه په زړه شوه دا وارم دی وارم سوځېدل وال نه کول نو دا شینوالی به کې هم راغی نو په دې کې د ټولو نه بیسټ کلر چې دی که نه هغه زم سره دا یو دی او دا انګل دی د دغې لایټینګ تاویږي را تاویږي که نه 360 ته ورسي ښه بس وشو جی او ریسیټ کدی وو خلې ولې هر څه ختم ټاټا بای بای اوس په دې کې کته نور ښکلا پیدا کې نو هغې ته اوس ورکشه لاول به زه لاړ شم پیج لیاوټ ته پیج کلر به بلیک کما بلیک شو چې مطلب ریالټي ښه راشي که نه و دې نه بس پره شو مونږه شیډو ته شیډو کې به مونږ ځان د کلر ورکو شینوالی غوندې یا زیړوالی کلر راغی په دې کې ټرانسپیرنسي پیکوالی پیکه کېږي که نه پیکه کېږي ما ته وایي نه ښکاري زه خو ړوند یم سایز او بلر او انګل او ډسټنس لرېوالي ته وایي انګل تاوالو ته وایي او بلر پیکا مطلب بلر خو جو مطلب داسې بلر والی ته وایي بلر شو ګلو ټایپ غونده کې سایز وړوکی کېږي او غټېږي نه او ټرانسپیرنسي پیکوالی صحیح شو نو په دې کې که ته اوس دلته کلر بدلې نو کلر هم بدلېږي ګلو والا صحیح شو خو ګلو جدا شی ده دا خو شیډو ده که نه شیډو همیشن تورې نو تور په تور نه ښکاري د هغې دپاره به ته داسې کلر راخلې چې مطلب توروالی به ښکاري که نه داسې دیزېږي نه ولا کلر اما بلیک خوښ دی بس بلیک به شي او دې له به مونږ داسې کلر زیړ ورکړو چې مطلب داسې به شي یا د دې کیلې به شل کلر صحیح شو جي بل به کې دا خو د دې ما د کسټم کار وکړو په خپله د دې نه علاوه هم سره بل راځي ریفلیکشن
ریفلیکشن چې څنګه ته ټرانسپیرنسي اوپن کړ کنه جو ریفلیکشن نه غواړي نه اوس په دې ریفلیکشن کې سایز دی جو سایز والا کمیږي او سیوا کیږي نه سونه تکسی واقعي ډیسټنس لريواله صحیح جو بلر پیکواله سیر ګډ بلر نو دا خو ټرانسپیرنسي غوډي ته نو جو بلری کوم او ضرورت راځي دا څنګه کم شي دیګوس ریالټي رو را لګنه جی او دین علاوه دا شیډو نه دا د ټرانسپیرنسي او سایز دا سایز ولوم لک کم کی دي سي او کم شو جی او دین علاوه بکی بلر والا نه ما ډیر زیات سی وکړ خاطر خو په شیډو کې شي وکي او ځکه دا باندې څه کړو کنه او چې دا بلر کم کی کنه نو بیا الته کې په ریفلیکشن کې درته زیات درکې یعنی او مونږ هغه بلر ډیر زیات سی وکړو ډیسټنس لګ لري کو دي سي بس کې راغی کنه او بلر والا ولا تقشع کدا به ختم کیجو زم خبري بيخي دلته بزي نو بوي ختم میگم نه بګړو سکار نشته وشو جی ګلو اقا طریقه ده ځان دي نه کلر راخله دلته کې شینواله کلر راخله شینواله مثال به تور ترانسپیرنسي پیکواله راغی او سایز غټواله نو دا یا ساده دي چې اوسه یعنی داغه طریقه ده کنه او دا بوس واپس څنګه ختمه نو وشو لاندې ویل کېږي پریسیټس دا غ سافت ایج دي سافت ایج دي چې واه جو ګوره سافت کیږي ورورو وشو کم نه او دا ځکه نه کی غنوس په ټیم کې ودی ګرته کې افیکټ پلی شي ته یو خوش کې ونه کې دا جوړ کړه ګلوبیچک کې به ان شاء الله کار کوي دې دې نه به ته استعمال کړل نو دلته کې دا ولي کار نه کوي چل چاپیر چې ختمه او ریپلی سافت ایج کنه مطلب ایجونه به سافت شي نو دې کې موږ 3D افیکټ اپلای کړی دی کنه شاید چې د 3D افیکټ د وجې چې د اوس مطلب دا کار نه کوي صحیح شو جی دا اوس ډیسټنس شو او دا دې شو سایز وړوږي کا داسې او دلته کې ګلو چې ده کنه دا موږ ختم کوو ځکه بیا کولا لګوټي ورانه او سافټویر د اصل لګ درته کوم دیږي نه چې ستا په پتا باندې مطلب دا چې بوچ کیږي نه ګورته یعنی ځکه کنه کوي دا موږ تاسو ته کړو په دې کې چې مې ته ټیکسچر کې مې دا کړو دغه شان صحیح ده خو دغه ته کې دا په خپل کېږي مطلب ته څنګه غواړې قشن بکیږي ها دا به زم سره ریفلیکشن نه کې شي دي ته برا شو د سیز بولا وړو کې وو شو جی دین علاوه ګلو مشو دا مشو 3D فارمیټ مشو 3D روټیشن مشو او اوس پاتې سدي شادو وشو لاین سټایل نو لاین هو بدی کېشته نه کلا خو بدی کې یا ساته کیپ ټایپ او جاین ټایپ دا جاین ټایپ او کین ټایپ نو دې کې خلول مونږه دا لاین چې نن کړی دي کته لاین ورکی او کلر دی ولدي چې مثال په تصور کو جو لاین نه لګرانه او د دې بګیدل ته ضرورت نشته دا 3D دی 3D کې لاین نه صحیح شو فیل کی ماته د پاکارت کې مطلب دا لګ ډیفرنٹ شي دي نو دا زموږ سره شو د کېلی 3D جوړول شو پدې کې چې ته نور مزید تور باندې کار کې نو هغه کار د څه د لپاره لګوس مثال په تور باندې د کېلی کې تاسو مثال په تور باندې د دې پاڼو وځي د پاڼو دور غټي صحیح شو د دې پاڼې نور نه وشته کېږي خو مطلب لہذا کېله جوړول تا ولیدل چې بیا یو اونر خو دې کنه دې څه کو نه کېږي دا چې اوس طرح کې کنه دا وستا لوی ټیم وره اخلي نو کوشش کوي نور به کې زشتي